فکر وکړه په ګریوان کې ماته نه را شپه دې راله په ډېران کې ماته نه را او د بام سر ته بې پړو ختلی نشي او ولې ګرځي په اسمان کې ماته نه را د کچپیر نه د کړي لاس نیوه او شرمنده شوي په جیان کې ماته نه را او چې تعلیم دې د عالم نه کړی نو او ځکه پیل شوي امتحان کې ماته نه را د کبډو چل وستا سړی نه زده کړه او بیا ودرېږه په میدان کې ماته نه را عزیز نوم د پاک الله د ځان خبر که ورشه وګوره قرآن کې ماته نه را سترګې څټه که چې خپله ګناه وینې او ګناه نشته یوس خان کې ماته نه را حقیقت د کوم یو قوم چې مذبذب شي او باغو باندې نازل د خدای غضب شي او د کوم قوم نه چې خفه غني سبحان شي او معمولي کار ورته پوزه کې پیزوان شي په هر چا باندې چې پاتې د خدای مال شي او دشمنۍ باندې اخته شي بدې حال شي او چې پښتو کوي پښتۍ بدې شي ماتې او د دنیا خوشحالي شي سړی نه پاتې خدایه هغه غیرتي مشره مړه شو مونږ ځکه په خپل منځ کې خوراړه شو کورا کورا پکې جوړ شلو نفاق ځکه نشته دی زمونږ اتفاق نور څه نه دي دا زمونږ کمزوري ده تش په خوله یو بل ته وایي چې وروري ده خدایه مړه شو هغه ښکلي مشرانه چوپېدل د قام په ګټه په تاوانه دا خبره ټولو خلکو ته کاره وه چې په امن یې ساتلې دا دره وه خدایه اوس زمونږ داسې مشران یې چې په چا باندې مرګي په چا پیرانې پاویزونه دي په غاړه کې امیله ماشومان دي د قیامته کوي زیله یو خو نه دی چې په مې ملایي دم کړم دا ړانده روڼه به څه لارې ته سم کړم د ړندو روڼو بیان په دې ځای پرېږدم او اوس بیان د حقیقت دی غوږ پرې کېږده پسې شروع د حقیقت دی او د سړي خواندې رکي او زیرت دی او چې د پیغلې په بیبي نوم یادېږي چې د پیغلې بیبي نوم باندې یادېږي او پنج پیرانې نه مني پورې خندېږي دا خبره ثابتې ده د پخوانه هسې وایي دا جنۍ وه مسلمانه هغه وخت کې د کفارو دبدبه وایي دې زمونږ په وطن ډېره غلبه
مسلمان به چې راغلو په نظر په مرۍ به ورته کېښود خنجر لکه چرګ به یې حلال که مسلمان او دغه خلقو سره نه کېده ګزران ګډې څرولې کافرانو و دورا چېرته لیدلې دې جنۍ چې کفار ولید چاپېره خطره د دغه پېغلې وشوه ډېره جنۍ وویل چې خالق پروردګاره غیر له تا نه زما نشته بله چاره د کفارو نه مې خلاصه کړې خاونده مرد راشي توبه ګرایم د ژونده بې عزته ژوند زما نه دی په کاره او څوک مې نشته زما تشي مددګاره فرمایش یې کړی دی د انځوري نه ایوس خان ملنګ جان زرماز خان او کابل جان ځمکه مې ژوندی غیبه کړې ښکته دې کفارو ته مې مه کړې ملامته د جنۍ د خولې نه ووتو دا سواله په درګاه کې شه قبول د ذوالجلاله ځمکه وچه دا جنۍ غیبه شوه ښکته غیر د خدایه نه بل چاته نه وه پته حیران پاتې دغه کار ته کافران شو خړې سترګې ملامت ته را روان شو نور څه نه و د الله پکې قدرت پخوانو خلقو کې داسې صداقت را په یاد شي کله کله مشره خپل د فراق په اوښکو لوند کړم ګریوان خپل څنګه به ښه وی چې ژوندي وی پخواني نو وسنو خود سود کړي بیمانی چې کاوی د قبرونو حفاظت هغه خلقو سان مالونه دولت اتفاق ډېره ښایي ګزاره وه د سیلاب نه یې ساتلې عادیره وه اوس نو څوک ورته باره کړي ناراټایي او د پنجاب د سندګانو نه دي غټه ځان تباه کړو د پنجاب نه راوړو مړي په پنځمه ورځ کته سیلاب وړي نور په مړو باندې مه کوئ تاوان عزیزانو هسې مه شرموئ ځان زموږ مړي سیلاب یوړل ساپو ته نیت نشته دی په دې وطن کې شپو ته سیلابو زموږ د مړو ویوړه ډوکي په ساپو کې دیوال تړي پنډکي ځان لا اخلي پرې خوږې خوږې کجوري د ساپو وړو کې وکړلې ججوري په کجورو باندې ورکړ سر په سر او مساخیل کته پورته شي خبره
بشان مشغوله په دولت کې دا حساب دې سوشي په قیامت کې چې د نکنه پیدا شي راته کار نور څه نه دي دا د مړو دی هزاره وږ پرې کېده چې د پویه سر اثر کړمه د سړي خوا د قیسې نه دې خبر کړمه ساړه خوا د خاځه صاحب کله دوتره بل کندی دې ورته نه وایي وزره داسې وایم چې غیر د سړي خوانه او نور څلور تقسیم عمل دی د پخوانه شاباز دې دیم رحمت دې دریم جباره څلورم کنه قاسم دې ورسه شماره دا تقسیم دغه چې شوی دی په ځمکه ړوند خو نه یې په ګریوان کې فکر وکړه قام صلیب پکې تېر کړی دی سرک برنته هر سړی کوي په خپل درک څوک دې ناچوي د چا چناکي لاس او پردی حق دې ځان ته نه ګڼي میراث بعضې خلق چې بې سره مخته شي عاقبت ځکه فتنه باندې اخته شي یوه ورځ د رام خان کله کسان د سرک په منځ کې کېناست قربان پاته نه وه چې د چا څه یو غرض د دې ځای نه شو پیدا ورته مرض درې څلور کسه صاحب خېلو را روانه او من دا یو حاجي پکې و بل میجانه دې سړو سره پلیخ وکړي خبرې ورورو باندې زیاتېږي اور د سرې صاحب خان وویل دلته مه کښېنه برنتې ته چېرته بل ځای کې کښېنه لږ وربې ته د رام خان کله جواب ورکړلو سپوره لاس دې خلاص دی ورشه را دې والا زوره صاحب خېل نه یې تاسو ښکاره راته ختې اوس به وشلېږئ که در مې وړلې ګوتې پښتنو له په یو ساعت کې ورځي قاره اولاد د پاسه پسې واچوي نسواره نسوار څه دي څه چونه او څیره کړي یو را پاسې بل پیسته نغاره کړي میجان ویلي چې کډه به په سر کړمه صبر وکړه چې انمر لالا خبر کړمه چې میجان جي انمر لالا خبر کړه خبر څه د غم زیره ورله ورکړه کمانډر انمر دستي وکړه اعلان سمدستي دې ملاتړ شي کشرانه چې اعلان ورته د جنګ وکړو انمر او کشران شو ملاتړ لکه عسکره
خانه وروت سرتیری روسه ورکشي په اول وخت کې خو ډېر یې ټول ویلي چې ځان وژنو په بریده هر سړی مټیران غاړې تاویده د جمري سره هم ناست خپل باډي ګاټو دغه وخت کې عجیبه د فلم پاټو دغه وخت کې یو ډاکسنو را روانه ورله راغله د رام خان کله کسانه ورله راغله د رام خان کله زلمي او چې جوړه شوله داسې بې شرمي پری سندستی وکړه پیرونه وای مرلم دی راوړي خپل سرونه مشینونه چلېد ډبل ضربې تا به ویلې چې د شنو اسمان شیبې دغه وخت کې حیران پاتې شو منمر ته د جذبې نه ورکاره شه د پانسر ته د رام خان کاله سړو ته کیسې درې شوې سرې مچې په برنډې نه راخورې شوې نور د پټې ځګی نه اوس سپین میدانو نه مورچلو نه قلاوه شړ دوکانو تربور نه زید تربور نه چې تربورې او د بیمانه زینه ډېره غوره لوري یو تر بله لاس په لاس مقابله د برنتي نه جوړه شوې معامله وه غنم شانه نازافي راغی زرینه شرې خور کو په زړه باندې سنګینه درې څلور ورځې چې تېرې شي په شماره هر سړی به تاویده لکه د ماره چا کاتوس رازغلول د ناوګۍ نه چارنج کی راشلولی د لونګۍ نه چا ویل ډکې بورې کې دی بوساړو ته چا وصیت مسیت کوو خپلو وړو ته چا کوو د دروازې خواته دیواله او د لاهوره پورې لاړه دا خواله دلاهو زنان براشي کورو سره خون به وکړي چې د خرو نشي خبره اوس د خرو قصه شروع شوله د غمه حقیقت بیان کی زما قلم ای قلم حقیقت کوه خبرې د چاله در پکې نشته زوروري چې زمونږ وطن کې وراشي دوه کسانه یا بګډي بزي ولي یا چرګانه یا بس پی ولي یا ولي پکې خرای دا ځان نه بیخي نه دی خبره چناری نمکی دل ډډه ګرمه حوصله ورته د سیب کالو نرمه د ظریف خره درمند کې ګرځېدله عبدالوید خو د پخوا نه پېژندله د نور کلي خره ورسه و ملاتړ
عبدالوید وایي چې نه راکوي خړه د موزر ټوپک ته لاس کړ د غوسې نه ما تپوس کړی خبر یم د قیسې نه مردکي ورېدل ګرانه ګزاره وایي او د زري واجي د خرې نیټه پوره وه تماشې ولاړې نورې خرې عبدالوید ډزې کول سترګې سرې بالاخره پکې زخمي شوه د غفوره چې دا څټې شو په وینو باندې سوره دا د غم زیری چا ویوړو مخ و شاته چې رامنډه د خرې پدې شوله ماته څلورمه ښه شوه مړه د میرعالم فریدونه پسې کېږي چم په چم عبدالوید اخره دې مړه کړه تندی لنګه بې حسابه دې خفه کړلو بې منګه بې حسابه ظلم وشه زموږ په کوټې تاوان غواړم چې پرې شونډې نه کوي بوټې موږ خو پرېږده چې اخته شو په جنجال او خدایه مو راولي داسې د غم کاله پکې مړه د زیرالله غریب بزوه وچې شونډې ګرځېده څه یې مزه وه د ګوډا ماجر په ګډه ډېر افسوس دی نې د اوسه پورې چا کړی تپوس دی کورا کورو په سړه خوا کې خفقانه خپل کاندي ته داسې وویلې لومانه چې د خرو بدل به اخلو تې سباله خلاصېدی نه شو پتنوه مونږ لراله چې سبا شه سیډي راله سړې خواته خرې راغلي دي زموږ د کلا شاته راته ښکاري چړانده شوی ماماګانو څه فساد در باندې وشه شو دګانو چې راوړی ورله پټ د پردې حالو او په پرده کې درته وایم چې میلالو خیلونه خبر شو په دې راز ورته کېناستې عصمته شاهنواز دوی په خرو باندې کول د مر ډزونه د موزه ټوپک ترخې دي اوازونه یوه خره پکې زخمي شو د ناولي د خفقانه ورسه ټول کلي جړلي د بې نومه کاږه خره ورپکې مړه شوه او چې غوسه پرې د ټول صاحب کاله سړه شوه مچان به پرې د پاسه ګرځېده خو خاوند یې بلکل نه معلومېده بیا چا وویلې دا خره د ښاپیري ده ما ویلې منمه ټوله سرزوري ده رنګ دې ورک شي د دروغجنو ښاپیرو
ولې نه کولو پام د خپلو خرو کاپیرو ویل مونږ لېږلي وړاندې یو تعویز مې یادې راکېښودې چې واپس راغلو نو خره ولګېدلې مونږ نه لیده ړانده وه راښودلې خره معلومه شوه خاوند دې کافرې دی او بې نوایې پاتې شوی تېر سری دی ځوانۍ کې سماتمې شو په ټوله کورنۍ کې د غونچې ترورې بزه ور پکې مړه شوه د غونچې ترورې بزه پکې ونډې شوه کونډه ښځه واپې خواره یې کوډې شوه نه خوړلي و غنم او نه جواره چاټې ګډې شولې مړې دستانه داره په خولې نه وایم په خولې نه وایم مور مې بل ده په ګوګل کې دا بې سوده ګډې مړې شوې د زرګله په خولې نه وایم مور مې بل ده په ګوګل دا بې سوده ګډې مړې شوې د زرګله دا خفګان به شي بدل په خوشحالۍ او اور به واخلي د ظریف د برجبلی زم نسرا ندورانه شجوبي زم نسرا ندورانه شجوبي چې د برج بلۍ ته ولګېد اوره معلومیږي په دې اوس واخیسته زوره مشینونه ضربه کړي و ټول کلي برج ګناه کړي په خپله باندې ولي چا چاپیر ورته ولاړو نارینه شته په ښځو کې بادري زنانه آفرین وایم د دې په پلاره موره او ګرمه ډازه کې د برج نه مړ کوره په دغه زنانه شه پرې لوګی د بازي نارینه شه د ډزبن له براتله صافي مومند لیکن دې خبرې ناخیسته پیوند یو خو نه و دا بې شماره خنزادګانو ډلې ډلې سړې خواته را روانو خنزادګانو لټول به خپل کارونه په زاړه رباب یې اچول تارونه چا خوړل پکې د پاڼو سره کوره او زه د بېلابېل بیانه یم خبره کېږي پې جماله ګینې ما به پدې کړی وی کماله لګېدلی د غفور پکې موزر دی اوس مې ګل پې په کاره سترګو منکر دی
په تورګټ باندې مورچلو د زرینه ټولو خلقو په د ویلې افرینه څوک چې سر قربانوي د خپل دپاره هغه کس وي حلالي پیدا د پلاره فتنه تا کړي جنګي حضرت حسینه غیرتي وي بار مې نه کړي د قیسې نه بل سړی مې ساړه خوا کې ولیده مخه څټې بیخي نه معلومېده ما ویل دا څوک پارسیوال کا زاره دی او چې په سره کمر کې موږ سره دیره دی چې دا محمد امیر دی بابل پرون راغلی ته مشګیر دی هر طرف نه را روانې به جرګې وي خو خبرې د رام خان کله کږې وي دا به ویلې چې واک در کومه در ښودلی دا به ویلې چې واک در کومه در ښودلی جرګمار غریب به ناستو ورته غلی چا به پورته د مول او چا به ښکته او د علاج چاته نه لګي د پته مغرور راځه موسیقا کله بنګر کړي مغرور راځه موسیقا کله بنګر کړي مغرور راځه موسیقا کله بنګر کړي پورته د مول او چا به کته د علاج چاته نه لګي د پته ولراله قسم قسم پاډوګره چا بازاري سل پخلا چا پخکره په دې راز باندې پیروزه جي خبر شه غنم شانه په منتر باندې سر شه دیکی نو د پیروزه جی قصور سب کال پا دی خبره کو مجبور چو سبا بموڑی وشی پا دی کار کی او بیا بطول مرکاتی پا انگار کی نشو پا دی مال او پا دولت نبوی دا خوشحالی او ایش عشرت متازی بابے کو د ظاہر خان دی خبره کی زمنگا دے نقصان سیب کالچ پر دو کو پیروز خان تا خیر دے منگ دی ملامت دو آجان تا پک پک کوئی پریوتل ویلی پیروزا
ننواتم بخ جمال ملک لبوزا فیروز خان جی چې پوه شو په حال د واجان جی ته وکړو دغه سوال چې برانته دې په سرک کې وي ازاده لانجې مکوه اصلي خبره دا ده برابره په کوټه کې سمجوته کړئ هوا کې وکړو پې ازاده یې برانته کړه خود بی تکینی دی هغه د بدمعشۍ خبرې پرېږدي سترګې خړې وي زما د عزیزانو زړه بایللی و د ټي بي مریضانو څوک به و پکې خفه او څوک خوشحاله فیصله یې مؤخره کړله سباله په سباله را پیدا شو ډېر قامونه څه حاجت ده چې لیکمئ نومونه د جګړې ځای ته راټول شولو په جمع او خلقو ټولو فیصلې ته و په تمه جیرا پاتی دو پجاره د توتی پشان شروع شو په چغاره عزیزانو جګړې مکوي چټي مداوي کوي د یو بل په پټي دا سره مونږ تیر کړی دی په سوال کوم سړي ته چې وي پورې د چامال قرضوړي نه تپوسول پکار دی که یې در نکړي نو که یې در نکړو دا خوړي ذمهوار دی ورولي دي یو څو تنه مشران او چې سبا له پکې نه راځي خفګان مریض خان شپې شپه لش کړی نعمت خان حسن وانګې د ځان شنه دي خالونه له کورورو قدم لیکي له ګلورو قدم لیکي دا حسن وانګې د ځان شنه دي خالونه له کورورو قدم لیکي له ګلورو قدم لیکي دا یو څو تن چې څو تنه مشران پې خبردار کې که ونه شوه بیا کښېنه ورته په لار کې کوم سړی که د برنتې نه چا ایثار که په دې پویه شه چې ځان یې جرمدار که اتفاق دی دا زمونږ ورورولي ده په یو بل به خفه کېږو خاموالي ده دعا وشوه پرې خبر شو ټول مومند د پیروز اجي خبرو ورکړو خوند ډېر خوشحاله به د ځان نه پاک الله کړي په نن وخت کې چې څوک د تنه اصلاح کړي
مشري دي ورته خدای پاتې کې ټوله کیسه خلاصه په دې ځای شوه د رښتونې انځري چارباله راشه که مې وینې د سړی خوایي وس خان د انځري شوی او ملاقات یار اشنا له ضروري شه رانوونکو کیسه ختمه شوه اوس په دې پسې د دې کیسې خپلې لوبې واورئ ځان پته نه لرئ ضرور سینما اشرفا کې یوس خان میوزیک سنټر کې د اکبر خان خان محمد سره ملایږي پر منځ د رادیو خان چاویل څلور دي چاویل درې دي چاویل څلوره چاویل څلور دي چاویل درې دي په سړخوا کې لګېدلي پر خرې دي چاویل څلوره چاویل څلور دي چاویل درې دي چاویل څلوره چاویل څلور دي چاویل درې دي په سړخوا کې لګېدلي پر خرې دي چاویل څلوره سړخوا کې یو ویلا شوه ظریف خان و بلا شوه د چناري عبدالوطني پې نخرې دي چاویل څلوره چاویل څلور دي چاویل درې دي چاویل څلوره چاویل څلور دي چاویل درې دي په سړخوا کې لاګلې پر خرې دي چاویل څلوره محمد شاته د خري په کوي شوله ماته تسلي ورکړي محمد شاته د خري په کوي شوله ماته په ډک جومات کې پرون کڼې خیرې دي چاویل څلوره چاویل څلور دي چاویل درې دي چاویل څلوره چاویل څلور دي چاویل درې دي په سړخوا کې لاګېدلي پر خرې دي چاویل څلوره کوټه تم د میر عالم شو پټل کندي باندې ماتم شو د خوډوي سلوک کاری تیری دي چاویل څلوره چاویل څلور دي چاویل څلوره چاویل څلور دي چاویل درې دي په سړخوا کې لاګېدلي پر خرې دي چاویل څلوره تلی بزدا کنا د زرګ لورانا اندازه دا کنا داستان د جار کړي ادري دي چاویل څلوره چاویل څلور دي چاویل درې دي چاویل څلوره چاویل څلور دي چاویل درې دي په سړخوا کې لګېدلي پر خرې دي چاویل څلور
يوصن واي كوتي والا داك سنرا ولا سبالا يوصن واي كوتي والا داك سنرا ولا سبالا تك جوشي عزيزان ميد ميري دي چاويل سلورا چاويل سلور دي چاويل دري دي چاويل سلورا چاويل سلور دي چاويل دري دي كنا وصافا كلاغي دي فرخري دي چاويل سلورا چاويل سلور دي چاويل دري دي چاويل سلور دي چاويل دري دي كنا وصافا كلاغي دي فرخري دي چاويل سلورا چې بغیرته مې مړ کړي په غیرتي سړی مې مړ کړي خون بخما مخلوقات یې راته غواخېږي وایم چې مرګ به مې د چا د لاسه وینا بلې ته وخېږه څارویکه چې مسافر دې کړي چې تاړه وینه زما د مرسلګۍ په خوله دي او زما د مرسلګۍ په خوله دي مخلوق ګوري چې په کوم طرف مې وړینا خوشي بیابا کې مې ساخېږي صورت سنه مې مرغان راغلي دینه خوش بیابانو ته حرم شي او چې پړ پورې معشوقه یې خوا کې وینا زما قسمت بی غیرتا د خوبصورت دی زمانه جدا کنا ما ته د خپل نصیب معلوم دی خلک زما په نصیب متړی شرط نه نصیب تقدیر ته ګناه نشته بخچی کوټه شي او چاهان ټکرې خوري نه نصیب زما امید یار دی اور دی وسوځي د دوانو نصیبونه زما ستا چې په وعده بېګا په هغه ځای کې ور ولګېدونه پرون د دور د خانۍ و نن د په شناخته خړکړۍ نارې وینا خپل پرون تېر شو ګوره تا د څنګلې پورې نن شو لاسونه یا سترګې مې تاله تورولې چې ته رانغلې ما پې اور ولګاونه د سترګې تورې کراوزه چا دې د ښو صفت کو راغلی یمه دا سترګې تورې کراوزه د تورو سترګو عاشقان راغلي دینه مخته بینې کتلی نشمه د تاثیر ډکې سترګې خدای درکړې دینه مخته بینې کتلی نشمه په ګریوان کې دې کرلي دي ورونه په مخې لاړې توکل غاړې چې په ښایستهو کې صفت د ځان کوي نه او په وصل منازګه یاره وصل مېلمه ده نن دلې سبا به زینا په وصل منازګه یاره وصل د جمعې مازدیګر د تېر بشینه خدای دې اخته په مخ زرغون کا چې د ځوانۍ کنډول دې دړې وړې شینه مالا د زلفو لته راکه د مرګه مخکې پیکه پنځه ته ګنډمه زلفې دې تور چمچماران دي اړې وړې دي د اوږو تاو شوي دینه چې دوی لا طبیب مې نشته پردي وطن کې باز کوم طبیب ته ځمه داسې طبیب به پیدا نشي چې ګوري لاس مرض زړه معلوم نه وینا سترګې مې سمې پوارې دي وا
اوخی په مخ مې راورېږي بارانونه د سترګو به مې راګزار کړو زما د لپو مور چروغ ولګېدنه سترګې خو تا ورکړې خدایه کجر باڼې په زرګې ساس کړې دینه سترګې د ډېرې د مزې دي حجرو له مزه نظري به شي مدینه زما دې بې تمه پیدا کړه د سترګو کونج کې دې باڼه ورپاونه مخ دې را سترګو په خندا شي زه د ګل نه په خندا خوشحاله شمه یارې د کور کلي مزه کا چې مخامخ شي شرشنه په خندا شینه سترګې د دې تاثیره نه دي چې راته وګوري غلام مې د ځان کینه خمارو سترګو ته دې وایه چې راته نه ګوري قطرې قطرې کړمه یاره ګوره کړمه کور دې نږدې وار دې جدا ده ستا د بنګلو څنګه مې خوب ته نه پرېږدينه د یار د ډاډۍ غشی راغی جمشیده په ټول بدن کې مې په زړه ولګېدنه او مخ دې د سرو ګلانو ډک دی د جبر جدو په بنګلي ولاړې دینه دلې دې تا ویل سیر دي ستا غمونه دلې دلې رانه چاپېر دي ستا غمونه ما ویل دلې دې تا ویل سیر دي ستا غمونه دلې دلې رانه چاپېر دي ستا غمونه ما ویل دلې دې تا ویل سیر دي ستا غمونه دلې دلې رانه چاپېر دي ستا غمونه دایټم بمبا تا سری پچا د مسک مسکا تل دل وینا سترګې دې ټمبلې زه مسافر په لارې تلمې ویشتمه یاره ویشتمه دا څنګه عجیبه کال ده خلق لگا دا زمینونه خرڅینا نه هم مې پس د مرګه ګوره په حوصلو به مې که پنسېزونه وینه یاره ګوره وینه د مرګه پس دا وصیت دی اما بخاوري عاشقانه بارینا په آخرت خوښ رهباره لګلې ماوي بندي ځان له وتړنه یاره وتړنه اوس د وټونو ورځې رالي ملکانان به وټ 500 خرڅینا اوس د وټونو ورځې رالي چې موږ به خپل وټ کوم سړي ته ورکوونه یاره ورکوونه کورشته بس به خفه شي پښتونه تا د پښتو کوم کړه کارونه د سپینو ګاښو دې پړخه شوه چا ویل ګلۍ د پوتې راوینه مخ دې په سپین کې سرخي وایي لکه ململ چې په ګلابو خوره وینه خاطر دې ډېره باندې ګران دی داسې ټیپر خوځي د پاڼې سره خورمه یاره ګوره خورمه
پختور څوک په ژبه وایي پښتون هغه وي چې پښتو ورپکې وي نه زلفې دې شاته واړولې تالې دې جوړ کړ خپل اشنا پې زنګوینه ما ته د ټال زنګ یاد شو ځکه مې ستا زلفو ته واچول لاسونه زلفې اوږدې پرېږدم که لنډې دومره به پرېږدم چې اشنا پې زنګومه یاره زنګومه سڼو له لنډې غوټې ورکا د لنډ سڼو سوداګر راغلي دي نه زلفې کږې کې کله نیغې ځکه کاږه غشي مینې کړلې راځي نه یاره راځي نه او سڼو له لنډې غوټې ورکا لونګین واړه د ولو په سرونه د نوي شپې راتګ دی ورک شه د جغې پاڼې لیکلې خبروینه یاره خبروینه یاره خبروینه شرم جوړ کمالا نیم خوشاله سفیلور نو شرم جوړ کمالا نیم خوشاله په دې زخمي زړګي می وړه د سواله نیم خوشاله په دې زخمي زړګي می وړه د سواله نیم خوشاله خلکو با ویلي چې دوه درې پچې صاحب خیلي د زیر نابیلي په کونه ټوی ورته بیا مګلې تیلي د زیر نابیلي د کور کوړو په شانته کېناسته په جاله نه یم خوشاله د کور کوړو په شانته کېناسته په جاله نه یم خوشاله سفینو ورونو نه شرم جوړ کماله نه یم خوشاله په دې زخمي زړګي مې واړوه د سواله نه یم خوشاله سفیل بیمانه شو په سر مې ولته دلې بیللې خوړلې نن دوا جمع ما فی بیایي کېلولې بیللې خوړلې قرآن په سر زننواتې غلم شاله نه یم خوشاله قرآن په سر زننواتې غلم شاله نه یم خوشاله سفیل ورونو نه شرم جوړ کماله نه یم خوشاله په دې زخمي زړګي مې واړوئ دسماله نه یم خوشاله څلور ورځې ډز بندو داسې مومندو سفیر خونو راټول شوی هسې ګندو داسې مومندو خدایا بیمانرونه تاره کړي ماله نه یم خوشاله خدایا بیمانرونه مور کوي چاله نه یم خوشاله سفینو ورونه شرم ګل کماله نه یم خوشاله سفي زخمي زړګي مې واړوي د سواله نه یم خوشاله داسې بیمانرونه خدای راکړي ماته وجاړم چات چې سیف خیلي کړه د سټې نامې راته وجاړم چات ما یوه سل په کډه بوزي چې سباله نه یم خوشاله ما یوه سل په کډه بوزي چې سباله نه یم خوشاله سیفي نورونو نوی شرم جوړ کماله نه یم خوشاله په دې زخمي زړګي مې واړوي د سماله نه یم خوشاله په دې زخمي زړګي مې واړوي د سماله نه یم خوشاله
سیاست په ختمېدو دی د امکان پته مه هېروئ فردوس سلیمان سره په خوا کې عوض خان میوزیک سنټر چې به تاسو ته میلاویږي تمی سیوا کړ د زړه غم لیونی تمی سیوا کړ د زړه غم لیونی چې دې راوړولې سترګې ټمبم لیونی تمی سیوا کړ د زړه غم لیونی تمی سیوا کړ د زړه غم لیونی چې دې راوړولې سترګې ټمبم لیونی تمی سیوا خبر دی واړه لمونه کړله تمی سیوا د غمونه کړله خبر دی واړه لمونه کړله لکه ښارو کومه کې دروغ دی یار قدم لیونی تمی سیوا کړ د زړه غم لیونی تمی سیوا کړ د زړه غم لیونی چې دې راوړولې سترګې ټمبم لیونی تمی سیوا کارو په مکی درو روانه شمازیګر کې په نخرو روانه کارو په مکی درو روانه شمازیګر کې په نخرو روانه د کبر غږ دې د خوشې چم په چم لیونی تمی سیوا کړ د زړه غم لیونی تمی سیوا کړ د زړه غم لیونی چې دې راوړولې سترګې ټمبم لیونی تمی سیوا کبر غږ دی یار خوا خور تللی دی داسې ستا هم د ظلم زور تللی دی کبر غږ دی بهر خور تللی دی داسې ظلم زور تللی دی لکه چې لور د ناموسین کوي ستم لیونی تمی سیوا کړ د زړه غم لیونی تمی سیوا کړ د زړه غم لیونی چې دې راوړولې سترګې ټمبم لیونی تمی سیوا دیدن په ارمان تل جړیږي پزلیوا په خپل غزل جړیږي ستا د دیدن په ارمان تل جړیږي پزلیوا په هر غزل جړیږي ورپېښه کړې مجبورۍ له قسمت کم لیونی تمی سیوا کړ د زړه غم لیونی تمی سیوا کړ د زړه غم لیونی چې دې راوړولې سترګې ټمبم لیونی تمی سیوا کړ د زړه غم لیونی تمی سیوا سترګې ټمبم لیونی تمی سیوا